بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه نن په مایکروسافټ ورډ کې زمونږه دویم لیکچر دی چې مونږه په مایکروسافټ ورډ پرون درته د مایکروسافټ ورډ ډیفینیشن تعریفات وکړل او د هغې د خلاصولو طریقې چې مونږ په مونږ په کمپیوټر کې چې دی دا مایکروسافټ ورډ چې دی دا به مونږ په مایکروسافټ ورډ به مونږ په کمپیوټر کې څنګه خلاصو مایکروسافټ ورډ. نو د هغې طریقې مې تاسو ته پرون ویلې کاملا داسې اندازتاً 15 پورې طریقې مې تاسو ته وښودلې. بند که که نه درس مې کوه که نه ګوره 15 طریقې مې تاسو ته وښودې. نن چې دی نن په دې کې زه راځم نننی درس چې دی زمونږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دلته به زه ولیکم چې مایکروسافټ ورډ ان دلته به موږ د مایکروسافټ ورډ انوایرمنټ ولیکو. ګوره بندوي موبایل بندوي ګوره موبایل هم بندوي انوایرمنټ. نو دا به موږ د دې ځای نه ولیکو. رایټ کلیک کوم دا د دې ځای نه زه سموم چې کوم غلطي زموږ راشي پرون مې درته وویلې چې دا موږ په دې لاره سمولی شو. بند که که نه سایلنټ دې کولی نه شي. پرون مې درته ویلې چې دا بندوي چې راځئ بندوي. اوس د مایکروسافټ ورډ انوایرمنټ ته راځم. د انوایرمنټ نه مطلب څه دی تاسو خو زده کوئ نه خو زه به یې درته ووایم. خیر دی دا صحیح ده. د دې نه څه مطلب دی چاپېریال. تاسو ته ما په وینډوز کې خبره کړې وه د چاپېریال. نو اوس چې دی موږ سره هر پروګرام خپل چاپېریال لري. په دې کې موږ سره ورډ پروګرام هم چاپېریال لري. کله چې تاسو ورډ پروګرام خلاص کړئ ګوره په دې رقم باندې زه به راشم دلته دا ورډ پروګرام وګورم چې موږ سره په کوم حالت کې اوپن کېږي. زه راځم دلته ما سره ډایرکټ اوپن کېږي. دلته موږ سره یو آپشن دی په لومړي ځل باندې به تاسو سره دا په دې شکلي دا مې دې ځای نه اوکې کړو دا مې کلوز کړو دې ځای نه. تاسو چې هر کله راشئ ورډ پروګرام خلاصوئ نو تاسو ته به د هغې نه مخکې اوله دا صفحه راځي مخې ته. دا وګوره دا چې دی موږ سره ټمپلیټ پراته دي. ټمپلیټ مطلب دا ده چې دا موږ سره ریډیمیډ جوړ شوي دي. یعنې د افیس د انسټالیشن سره په افیس کې چې دی هغه یو جوړ کړي موږ ته دې ځای کې راکړي دي. که بیا موږ د انټرنیټ سره کنیکټ شو او ووایو چې موږ د نور دې ځای ته راډاونلوډوو نو دلته چې دی سرچ فار انلاین ټمپلیټ. انلاین نه مطلب دا دی چې انټرنیټ سره تعلق ساتي. دا چې دی موږ سره ریسنټلی پن دی بله نیویګیشن پن دی ریسنټلی. په دې کې چې دی ګوره ټولو کې دلته خطونه شته دی خو ولې دلته لیکلي بلینک ډاکومنټ. بلینک مطلب خالي ډاکومنټ. په دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو موږ سره به اوس هغه صفحه راشي. چې کله دا پروګرام تاسو ته خلاص شو نو په دې کې چې دی موږ سره د دې چاپېریال ته راځو. ګوره تاسو به وګورئ د دې ځای نه واخله د دې ځای نه تر هغې ځای پورې زه به دې ځای کې تاسو ته بیا به دا تاسو ځان سره د ویډیو نه به دا تاسو ولیکئ. زه به دلته دا پن راواخلم دا پن او د دې ځای نه چې دی د دې دا کلر به هم سور واخلم او دلته چې دی دا به لږه په دې شکل کې والم چې مونږ سره پې ښه پوه شو. صحیح ده. ګوره د دې ځای نه واخله د دې ځای نه ونیسه. زه به دې ځای کې دا ریکټینګل راواخلم. ریکټینګل چې ریکټینګل مې راواخلو ګوره دا داسې راکش کېږي. ښه زه اوس ویم چې ما ته د دې ځای نه واخله د دې ځای نه دا اوس د دې ځای نه انتخاب شي. دا ګورئ دا چې دی د پروګرام دا سر یو ځای نه یو سر نه بل سره پورې چې دی دې ته څه وایي دې ته چې دی موږ سره ټایټل بار وایي. ټایټل بار